د مهمو خبرونو سرټکی. بایدن له افغانستانه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې څخه ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر د افغانستان په اړه د پاکستان پر چلند نیوکې کړې دي. د بدیل کښت په برابرولو د بغلان د کروندګرو ټینګار. او په غزه کې د اوربند موافقې احتمال. د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. دا هم بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب وایي د جنورۍ د 15مې وروسته د پاکستان حکومت اعلان کړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو څخه اسناد لرونکي او نه اسناد لرونکي افغانان وباسي. نوموړي دغه څرګندونې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي دا هم زیاته کړې چې یاد تصمیم په پاکستان کې افغان اوسیدونکو ته اندېښنه پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د یاد وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په کابل کې د سعودي عربستان له نوي سفیر سره کتلي دي. د دغه وزارت د ویاند په وینا په دې کتنه کې دواړو لورو د کابل او ریاض پر اړیکو خبرې کړې او د دواړو هیوادونو اړیکې یې اسلامي او تاریخي بللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې دفاع کړې. نوموړي ویلي چې القاعده به له افغانستان امریکا ته کوم ګواښ پیښ نه کړي او امریکا هم په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه لرلو. د ښاغلي بایدن پر وینا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو امریکا ته دا چانس برابر کړ تر څو په نورو نړیوالو مسایلو فکر وکړي. Distinguished guests, please welcome the President of the United States, accompanied by Secretary of State Antony Blinken. د امریکای ولسمشر جو بایدن د خپلې 4 کلنې ولسمشرۍ بهرني سیاست په اړه خپل وروستۍ وینا وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې او دا یې د دې هیواد لپاره یو فرصت بللی چې د نړۍ نورو مسایلو ته پام وکړي. ښاغلي بایدن ویلي چې د القاعدې مشر په وژل کېدو سره په افغانستان کې د امریکې ماموریت بشپړ شو او په هیواد کې د امریکا پوځي شتون ته اړتیا نشته. In my view, it was time to end the war and bring our troops home, and we did. I commend the courage of all those who served in Afghanistan. زما پر اند هغه وخت را رسیدلی و چې جګړه پای ته ورسو او خپل سرتیري کور ته ستانه کړو او موږ دا کار وکړ. د جګړې ختمول سمه پریکړه و او زه باور لرم چې تاریخ به دا خبره تایید کړي. خو په افغانستان کې له 12 لسیزو سیاسي او پوځي حضور وروسته د امریکې او متحدینو وتل یې په دې هیواد کې به کومې سیاسي پایلې ولري. آقای بایدن از آن دفاع میکند. مسئله سیاست عدالت خودشان بوده و این خاطر اینها نباید مسئله افغانستان را فراموش کنند. بنابراین موقعیت استراتژیک افغانستان دارد و پشتیبانی خود از افغانستان را بدن و مسئولیت شکست افغانستان و بحران‌های موجود در افغانستان را باید ایالات متحده آمریکا بپذیرد. له افغانستانه د امریکې وتل نه یوازې په سیاست په اقتصاد یې هم اغیزه نه ده کړې، خو د کارپوهانو پر وینا له افغانستانه د امریکې وتل د هیواد پر اقتصاد منفی اغیزه کړې. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان متاسفانه که پیامدهای خیلی منفی اقتصادی را به بار آورد، از جمله وضع تغییرات اقتصادی به این شکل محدودیت‌های بانکی، بیکاری، فقر و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. وروستی امریکایي سرتیری د 2020 کال اګست په 10 افغانستان ووتلو چې په افغانستان کې د امریکا 20 کلنه جګړه پای ته ورسوله. د بایدن لخوا له افغانستانه د وتلو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ځینې امریکایي چارواکو په مکرر ډول پر دې پریکړې نیوکه کړې او دا یې د امریکې په تاریخ کې شرم بللی دی. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان د افغانستان په اړه د پاکستان دریځ ناکام بللی دی. ښاغلی احمد خان د یوې مقالې په خپرولو سره له پاکستان غوښتي چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې کومه تګلاره چې پاکستان خپله کړې ده باید بدلون ورته ورکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د اوسنیو سیاستونو دوام به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي.
وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوګونی سیاست د افغان چارواکو له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا چلن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستاني چارواکو لپاره هم د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان په یوه مقاله کې د پاکستان په کړنو او د افغانستان په وړاندې په وروستیو سیاستونو نیوکه کړې او هغه یې ناکام بللی دی. ښاغلي احمد خان له پاکستان غوښتي چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان پر وړاندې خپل امنیت محور دریځ بدل کړي. نوموړي د ویزې، کډوالو، سوداګرۍ او ترانزیت له لارې د فشار تکتیکونه یې بې ګټې بللي او هغه یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خرابېدا لامل ګڼلي. سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د اوسني سیاست دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترینګلې کړي. هغه نوې سیاسي ستراتیژي معنی ده چې افغانستان سره د مذاکراتو لار خپله شي، یو منطقي لار خپله شي، او دا نه چې پاکستان په افغانستان کې بریدونه وکړي، د مهاجرینو مسله پیدا شي، ترانزیت کې مشکلات پیدا شي، دواړه اړخیزه تجارت کې مسلې پیدا شي، د خلکو په تګ راتګ کې مسلې پیدا شي، ځکه چې دا بد اعتمادي پیدا کړي. دا شی له اسلامي امارت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوي دي چې له حکومت سره د حکومت ناکاره تعامل ښیي. دا ننګونه په یوې سیاسي تګلارې د پاکستان د تیرو څو لسیزو امنیت محور چلن په بدلیدو حلیدای شي. اگر واقعا پاکستان فکر میکنه که مشکلی وجود داره، به جای از اینکه برای فشار نظامی و سیاسی فکر بکنه و بیا برای یک گفتگو، برای یک دیپلماسی سازنده فکر بکنه و مشکلات خود را از طریق دیپلماسی، از طریق گفتگو حل بسازه. تا زمانی که هند و پاکستان در رابطه با افغانستان جرأت نکنند یک استراتژی مشترکه که مورد تایید در دو طرف و همچنان مطابق منافع افغانستان باشه، اینا اختیار نکنن، افغانستان یک کشور ناامن خواهد بود. یاد دی وی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې آمنه بلوچ د یونما له مشرې روزا اوتنبای ورسره لیدنه کړې او د افغانستان د روانو تحولاتو او د بشري ناورینونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو د ارزونې په اړه خبرې هم کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اعلان کړی چې جاپان $1.5 میلیونه مرسته د افغانستان لپاره ځانګړې کړې ده. کارپوهان وایي چې دا مرستې د ځان لیدونکو کسانو لپاره په ځانګړي ډول د ښځینه‌وو او ماشومانو لپاره ډېرې اړینې دي. پر افغانستان د ځینو نړیوالو بنسټونو د مرستو بندونې یا کمی ځینې خلک اندېښمن کړي دي، خو له دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې جاپان ورسره د افغانستان د روغتیایي چارو لپاره $1.5 میلیونه اهدا کړي دي. نوموړی صندوق وایي چې دا مرسته به په کندهار، فاریاب او ننګرهار کې د ځوانانو، مور او ماشوم د روغتیا پر چارو لګوي. د دې ولایتونو خلک د جاپان د دې مرستې هرکلی کوي. او په ننګرهار کې په افغانستان کې مرستیاګانې ډېرې زیاتې دي او لا تر اوسه پورې د جاپان مرستې افغانستان ته نه دي را رسېدلي. د جاپان صحي مرستې د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي، ځکه په افغانستان کې مرستیا ډېره ده، بل خصوص په ننګرهار کې. جاپان هېواد څخه ډېره مننه کوو چې زموږ سره مرسته په روغتیایي برخه کې مرسته کړې ده. له نورو بنسټونو څخه هیله کوو چې زموږ سره په روغتیایي بنسټیزه برخه کې مرسته وکړي. او د دې ترڅنګ زموږ غوښتنه دا ده چې په بنسټیزو کارونو کې لا نورې هم مرستې وسي، لکه د بندونو جوړول، د داسې نورو کارونو، بنیادي کارونه. کارپوهان وایي بهرنۍ مرستې هله اغېزناکې تمامېدای شي چې د ویش پر مهال یې سمه څارنه او روڼتیا په پام کې ونیول شي. تا زمانی که یک روش مناسب وضعیت فقر در افغانستان اتخاذ نشود و راهکار توزیع کمک‌ها در افغانستان بر اساس نیازها شکل نگیرد، طبیعتاً که مشکلات وجود می داشته باشه و روند کمک رسانی به تمام معنا یک روند موفقانه که به اجرا گذاشته شده باشه نمیتونه باشه. چې اوس مهال هغه نه تمویل کیږي او دغه مرستې چې د ډونرانو لخوا کیږي دا به وکولی شي چې د خلکو د روغتیا په برخه کې هم ګټورې تمام شي. د خوړو نړیواله ټولنه هم وایي چې د بندیزونو زیاتوالی او اقلیمي شرایطو په افغانستان کې خوراک توکو ته د خلکو لاسرسی ټکنی کړی دی چې له امله یې دا مهال افغانستان د نړۍ د خورا بېوزله هیوادونو په قطار کې دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو په کابل کې د یو شمېر سرتیرو د فراغت په مراسمو کې ویلي چې د امیر له امر څخه سرغړونه د خدای جل جلاله له امر څخه سرغړونه ده. یا چارواکو اضافه کړي چې د امنیت په تأمین کې د پوځ رول مهم دی او وایي چې اوسنی نظام د دوی د قربانیانو په پایله کې جوړ شوی دی.
په کابل کې د حضرت حمزه له پوځي مرکز څخه 360 تنه سرتیري له پوځي روزنیز کورس څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت چارواکو د دغو پوځیانو د فراغت په مراسمو کې ویلي چې د امیر د امر څخه سرغړونه د خدای جل جلاله د امر څخه د سرغړونې په څیر ده. دوی وایي چې اوس په ټول هیواد کې امنیت تأمین شوی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ګډوډي جوړه کړي. په دې غونډه کې یاد چارواکو نویو فارغ شویو سرتیرو ته ویلي چې د امنیت په تأمین کې د لا زیاتې هڅې وکړي. په هر حرکت کې، په هر کړنه کې، په هر کردار کې، په ظاهر کې، په باطن کې د الله رسول او د هغه صورت مبارک او د هغه سیرت مبارک د ځان لپاره مقتدا او پیشوا وګرځوي. نو زموږ درې تعلق دي، یو د الله سره، دوه د مخلوق سره، په مخلوق کې بیا یو د عمراو سره چې ټول اوامر به موږ پر ځان باندې تطبیقوو چې ودې ته اطاعت وایي، او بل به رحم خپل پر عوامو باندې کوو، شفقت به خپل پر مجاهدینو باندې کوو. الله عز وجل دې موږ تاسو ته د دغو حقوقو د ادا کولو توفیق را نصیب کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو معین وایي چې له دغه مرکز څخه 360 تنه فارغ شوي چې په دې کې ډګرمنان، افسران او نور نظامیان شامل دي. الحمدلله هغه د 360 نفره فارغین لرو چې په مجموع کې 1 افسران، 103 کسه ساتنمنان او 180 کسان سربازان مجاهدین د 45 ورځو په هغه د ستړو سره دغه معسکر له زده کړو څخه فارغ سوله. د یادونې وړ ده چې دغو سرتیرو پر پوځي زده کړو سربیره د قرآن کریم، تفسیر، ترجمې، نبوي سیرت او ورزشي برخې هم زده کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان پر وینا نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې 14 تنه د نشهیي توکو د قاچاق او پلور په تور نیولي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان سید طیب حماد ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې د جلال آباد ښار له بېلابېلو سیمو 14 تنه د نشهیي توکو کاروباریان د 18 کیلوګرامه شیشې، 4 کیلوګرامه چرسو او سلګونه نشهیي ګولیو سره نیولي دي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې 14 تنه د نشهیي توکو د قاچاق په تور نیولي دي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یادو کسانو سره 18 کیلوګرامه شیشه، 4 کیلوګرامه چرس او 140 تابلیتکه ګولۍ او 80 زیکپ ګولۍ هم نیولې دي. نیول شوي کسان اوس مهال د نشهیي توکو پر وړاندې په مبارزې مدیریت کې تر پوښتنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویان پر وینا نیول شوي کسان تنکي ځوانان دي چې په خپلو کړو جرمونو اعتراف کړی. احمد ولد نصیر احمد د بابړیانو اوسېدونکی چپیار اډه کې 14 ځانې زیکپ سره ونیول شو. زه نعمت الله ولد ملاګل د بیسو د ولسوالۍ، ما سره 10 دانې ټابلیټ نیول شوي. نوم مې ذبیح الله دی، پلار مې احمد شاه چین ولسوالۍ کې هیڅ سیمې اوسېدونکی یم. 28 دانې ټابلیټ ګولو سره مجاهدین نیولی. نوم مې عزیز دی، د پلار نوم مې بارودین دی. د ګندتشمو ساحه کې زما په کور چاپه والې وه او 4.5 کیلو چرس زما کور کې نیولي. د یادولو ده چې په نشهیي توکو د روږدو شمېر ورځ تر بلې په ډېرېدو دی چې ډېری یې ځوانان او واړه ماشومان دي. د پکتیکا ولایت سیمه چارواکو له خبریالانو سره یو مطبوعاتي کانفرانس جوړ کړی دی. د پکتیکا سیمه چارواکو په دې کانفرانس کې په بیلابیلو سکتورونو کې خپل یو کلن فعالیتونه وړاندې کړي دي. د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د بیلابیلو اماراتي ادارو کارول شوې بودجه 3 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې له دې جملې څخه 2.5 میلیارد افغانۍ په ساختماني او عملیاتي چارو لګول شوې ده او له 600 میلیون افغانیو څخه ډېرې پیسې د اوسیدونکو لپاره په خدماتو کارول شوي دي. د پکتیکا ولایت سیمه ییزو چارواکو له خبریالانو سره د یوې خبري ناستې پر مهال په بیلابیلو برخو کې د خپلو یو کلنو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د چارواکو پر وینا په دې ولایت کې د اماراتو بیلابیلو څانګو لخوا لګول شوې بودیجه 3 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې 2.5 میلیارد افغانۍ د پروژو په جوړولو او پلي کولو مصرف شوي دي. د پکتیکا په ولایت کې په سږ کال کې
د 2.5 میلیارده په ارزښت پروژې د ولسونو د خدماتو او خدمت لپاره وړاندې شوي دي او عملي شوي دي. د دې ولایت سیمه ییز چارواکو پر وینا د روان کال له بودیجې څخه باندې 600 میلیونه افغانۍ له بېځایه شویو پر دې ولایت د پاکستان وروستیو بریدونو له قربانیانو، شهیدانو او معلولینو سره د مرستې په برخه کې لګول شوي دي. 2.5 میلیارد افغانۍ په ترقیاتي کارو کې مصرف شوی او په دې کې 600 میلیونه دا یوازې د خلکو سره په همکارۍ، یتیمانو سره، د شهیدانو ورثو سره او بېوزلو خلکو سره همکاري شوی. د کنفرانس په لړ کې سیمه ییزو چارواکو د پکتیکا ولایت له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سړک د جوړولو ډاډ هم ورکړی. بیا هم ډاډ ورکوي خپل ملت ته هم، خپل ګاونډي پولیسي خلکو ته هم د افغانستان په سطح باندې چې دا ترانزیت کېږي له خیره ترانزیت شوی دی منظوري او دا به تکمیلېږي له خیره او دا د ټولو پکتیکاوالو دپاره یو بشارت دی. داسې یو بشارت دی چې بیا به پکتیکاوال بېروزګاره نه پاتې کېږي. په ورته وخت کې د پکتیکا میشتې په دې ولایت کې د اسلامي امارت له فعالیتونو خوښي څرګندوي او د حکومت کړنې د ستایلو وړ بولي. د والي صاحب دغو د مقام نه کارو چې موږ ډېر خوښ یو، هم که مقام ده که شروالي ده که نورې کومې داسې برخې دي، کوم مشکل موږ نه ورسره لرو، له غریبانو سره مرستې کوي، حتی کومې بودیجې چې دلته راغلي هغه ټولې په خپل ځای باندې مصرف شوي، کوم مشکل نشته کې. چې کوم راپور د پکتیکا په باره کې ورکاو چې دلته د هر ریاست کومې کړنې کړې دي، لله الحمد دا د ستایلو وړ دي او دا حقیقت دی او دا سوي دي. په 50 کاله یا په 100 کاله د پکتیکا کې دومره کارونه نه دي سوي لکه دا اوس پیلنسي روان دي. د دې ولایت اوسیدونکي په یاد شوي ولایت کې د اسلامي امارت له مسؤلینو د لا ډېرو پروژو پلي کېدا غوښتنه کوي. هغه ټول دې ته ضرورت لري چې مثلا د سکري جوړې کړي او دا اوس دلته راځي د ستونزه ډېر غریب خلک دي، کرایه نه لري چې مرکز ته راشي، نو چې ورې نږدې ورته هغوی هغه خپله ورې مرکز ته لنډه خیرکوټ ته کولی شي، هغه ورګون ته کولی شي. پکتیکا هغه ولایت ته چې تر اوسه پورې د هغو برق سیستم نشته، برق نشته کې، یعنې زیات کارونه چې پکتیکا کې یا د دومره پاته دي یا په هغه سوي دي دا د برق له هغه نه سوي دي. د دې ولایت اوسیدونکو څرګندونو پر بنسټ پکتیکا یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کلونو کې اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. د ترافیک ریاست مسؤلین وایي چې له 40,000 څخه زیات ښاري و ترافیک ټکسیان په ټول هیواد کې رنګ شوي دي. د دوی په وینا د 20,000 څخه زیات موټر یوازې په کابل کې رنګ شوي، خو د ښاري و ترافیک ټکسیانو چلوونکي د مسؤلینو څخه غواړي چې داسې یوه طرحه جوړه کړي چې شخصي ټکسیان ونشي کولی دوی ته خنډ جوړ کړي. د ترافیک پولیس عمومي رئیس حسیب الله مختار یک ټلویزیون ته ویل چې د موټرو د رنګونې له پیله تر دې دمه 40,000 ټکسیانې رنګ شوي. د نوموړي پر وینا یوازې کابل کې 6,000 موټرې رنګ او قانوني اسناد ورکړل شوي دي. موږ د ټول افغانستان په کچه 40,000 موټر یعنې د ټاکسي نظم ته راوستلي دي، د اسنادي لحاظ هم او د رنګ د لحاظ هم، چې په دغو کې مختص 6,000 شاوخوا کې موږ په کابل کې ټاکسي اسنادونه ورته توضیح کړي او رنګ پروسه هم تکمیل شوې ده. په عموم کې موږ ډېر تمرکز په کابل دی، په درجه یک ولایتو دی او په شاهراو باندې دی. هممهاله د یو شمېر موټر چلوونکو پر وینا د اسناد او رنګ بشپړولو وروسته لا هم د دوی د کار برخلیک نامعلوم دی. دوی له چارواکو غواړي چې د شخصي، اطرافي او ښاري موټرو لپاره یو روښانه کاري تګلاره جوړه کړي چې ټول په ډاډه زړه کار وکړي. بسیار برای ما خوب شد که موترها رنگ شد، مثلا کلگی یک رقم موترها استفاده کنه مردم هم بفهمه که نمی تکسیس در غیر از او دیگه موترهای شخصی هم بالا میکنن، سواری را کار بار از پیش ما تقریبا دیگه کم شده. ما در ما مالیه میدیم، در ترانسپورت از ما مالیه میگیره، هر ماه در 3 ماه 520 روپیه میگیره، 3 ماه در 3 ماه ما 520 روپیه تحویل میکنیم. اما کار را که باید موتر تکسی کنه ما را موترهای شخصی میخوره. اگر ما کرای قانونی را مثلا تا 400 روپیه است، ما 100 روپیه بگویم موتر شخصی از پلی ما میبرید ده 70 روپیه، ده 80 روپیه. این حال فرق بین موتر تکسی و شخصی چی شد؟ خو د ترافیک عمومي رئیس وایي چې د ترانسپورت او ملکي او هوایي چلند وزارت سره یې خبرې کړي دي ترڅو په پلازمینه ولایتونو کې د خپل سر او شخصي موټرو مخه ونیسي. تقریبا په 13 هفته کې تنها د موږ ادارې 400 موټرې قید کړل تنها په کابل کې
نن مې مربوطه د تنظیم یا د کنډک مسؤل راغوښتی و. په دې اړوند ما ورته ویل چې غیر د ټاکسي موټر تاسو ټول قیدوئ او چې د فعالیت اجازه ورنه کوي. بنا په دې باندې موږ مثلا د قانون د تطبیق د لحاظه تقریبا 100% په دې برخه کې موږ رسېدلي یو، 95% یا 90%. موږ غواړو چې دا قانون دلته په مکمل شکل سره په دې برخه کې تطبیق کړو. د هغو نه وروسته موږ زونو ته له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ښاري او اطرافي ټکسیانو د رنګولو او ثبتولو له لارې به تر یوه حده له جنایي پیښو مخنیوی وشي. کندهار کې 10,000 څاروي واکسین کیږي. هالند کمیټه د کندهار په ولسوالیو کې د څارویو د داخلي ناروغیو د مخنیوي په موخه د ځایي وترنرانو په مرسته 10,000 څاروي واکسین کوي. مسؤلین وایي د واکسین عمده موخه د څارویو د ناروغیو مخنیوي او حیواني محصولاتو کې زیاتوالی راوستل دي. هدایت الله نکزاد په کندهار کې د هایلند کمیټې مسؤلین وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د کندهار په پنجوایي، نیش، غورک، میوند، سپین بولدک، خاکریز او ارغسان ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 څاروي د داخلي ناروغیو د مخنیوي لپاره واکسین کړي. مسؤلین وایي د واکسین عمده موخه څارویو کې د ناروغیو مخنیوي او حیواني محصولاتو کې زیاتوالی راوستل دي. مالدارۍ د محصولاتو زیاتوالي په خاطر باندې او په خاصه توګه د حیواناتو یا د څارویو د صحت په خاطر باندې تطبیق کیږي سره. بل پلو مالداران بیا د دوی څارویو ته د دې واکسین په پیل کېدو خوښ دي، خو د حیواني تلفاتو مخنیوي کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دا ډېرې ښه غواوې دي او چې دغسې کوشش سره وسي، همکاري زموږ سره وسي، مساج یې ملا سره وکړي او دغه یې ملا سره وکړي، امیرین یې ملا سره وکړي، موږ ډېر دي خوشحاله. کومک وکړي د مرض په اړه یو دوا یو شی ورته پیدا کړي. خلک یې ډېر تاوانیان کړل او بېزاره یې کړل، د حیوانانو څخه بېزاره کړل. هالند کمیټه داسې مهال کندهار کې 10,000 څارویو ته د داخلي پرازیتونو د مخنیوي واکسین ورکوي چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان هم کندهار کې 55,000 غواګانې د پوستکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین کړي وې. هرات میشتي په یاد ولایت کې د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. دوی وایي چې دوامداره پرچاوۍ د دوی ژوند او کار اغیزمن کړی دی. د هرات ځایي ادارې مسؤلین وایي د تخنیکي ستونزو له کبله څو شپې ورځې کیږي چې د دې ولایت برېښنا قطع شوې او دوی هڅه کوي چې د برېښنا ریاست سره په همکارۍ د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه حل کړي. د هرات اوسیدونکي د برېښنا په نشت کې د ژمي سړې شپې ورځې له سختو ستونزو سره تیروي. دوی وایي د برېښنا پرچاوي د دوی پر کار او ژوند منفي اغیزه کړې. هرات میشتي له چارواکو غواړي چې د برېښنا ستونزې حل په موخه جدي اقدام ترسره کړي. تمام خانواده ها متضرر میشن به خاطر از اینکه نبود برق. حتی ما شاهد از این هستیم به خاطر که نبود برق بعضی خانه ها از زغال و از گاز و اینا استفاده کنن، باعث از دست دادن چند فامیل به غم و مشکلات مواجه شدن. 80% کار مردم روزگار روزمره به برق میچاره و همچنین خانه ها زیادتر خانه ها به زیرزمینی به حساب شیشتی هم یا کرانشین هم یا خودونه بالاخره رقم هست. برق نباشه واقعا نمیتونه زندگی چون بخاطر تاریکه و همچنین کارمی کسای کسب کار هم هستن، اینها برق نباشه واقعا که اینا کاروبار ندارن. د هرات میشتو ترڅنګ صنعتکاران هم په خپلو کارخونو کې د برېښنا له نشت اندېښنه ښیي او وایي چې د کافي برېښنا نشتوالي له امله یې د تولید کچه راټیټه شوې ده. صنعتي پارک کې د مځکې کمبود او نوې کارخانې چې جوړېږي د برق کمبود او موږ د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې صنعتکارانو ته یا یو لس کلنه معافي د مالیې ورکړي یا یو ثابته مالیه ورکړي. د دې ولایت سیمه ییزې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې د تخنیکي ستونزو له امله له څه مودې راهیسې د ترکمنستان برېښنا پرې شوې، خو د دوی پر وینا هڅه کوي د اړوندو مسؤلینو په همکارۍ دا ستونزې هوارې کړي. متاسفانه ما در یکی دو روز اخیر شاهد قطع شدن برق در بعض نواحی ولایت هرات بودیم که اداره محلی ولایت هرات به همکاری حوزه هرات برېښنا با جدیت تلاش میکند تا مشکلات شهروندان را از این ناحیه رفع بسازد. د یادونې ده چې د هرات اوسیدونکي تل د ژمي په موسم کې د برېښنا له کمښت سره مخ کیږي. اوس به وکتل شي چې دا ننګونه به کله حل شي. درنو لیدونکو، د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. ښې چارې.